دا څوک وایي چې دا وطن د سرو سپینو ډک دی؟ دا څوک وایي چې دا وطن د سرو سپینو ډک دی؟ دا څوک وایي پښتون بچی میرویس او د خټک دی؟ دا چا ویلي چې زه داسې تاریخ باندې شتمن یم؟ دا څوک وایي چې زه دلته 15,000 کلن یم؟ سم نیم مې په خارج کې د پردیو غلامي کا، څوک غاړه کې لاکټ ګرځي او څه په لاس بنګړي کا، چا دلته له غربت خپلې خرڅې کړې لورانې. حاجي صاحب زه دې وینم چې دریم حج ته روانې، چا دلته له غربت خپلې خرڅې کړې لورانې. حاجي صاحب زه دې وینم چې دریم حج ته روانې. څوک دلته په بریتو لاسونه هم وایي چې آزاد یم، آزاد نه یم، برباد له بربادو نه برباد یم. په کومو سترګو زه د احمدشاه بابا صفت کړم؟ پښتون یم نه خوی د پښتانه نه یې خاصیت کړم. ملاله کونډه شوې ننګیالي نه زیږوي، تاریخ خوړندو مونږه له بچي نه زیږوي. د څه په تمه ناست دی چې په منځ منځ کې پسخېږي؟ موږ خپله غلامان یو، خوشحال خان نه راپاڅېږي. تر څو به پېښور چغې کابل ته نه رسېږي، او تر څو به مو دا خپل کلام عمل ته نه رسېږي، تر څو به ترهګر او د غدار په نامو یاد یم. آزاد نه یم، برباده له بربادو نه برباد یم. دښمن مو مداري لکه مارانو په څېر ګډ کړو، لیوه غوندې دی موږ یې د پسانو په څېر ګډ کړو. هر څوک را سره ډېر منافقت باندې چلیږي. دا جنګ اوس په ټوپک نه په سیاست باندې چلیږي. چا داسې مخامخ پښتون په خوله باندې وهلی، دښمن اکثر پښتون په پښتانه باندې وهلی. له تا جوړ بهادر کا او ما تا ته بې غیرت کا، د زهرو په شان خور زما او ستا منځ کې نفرت کا. په کومه طریقه ووایم زه چې داسې ښاد یم؟ آزاد نه یم، برباده له بربادو نه برباد یم. راویښ شئ، دغه هر څه مو په یاد باندې جوړیږي. دا ړنګ وطن په دې خپل اقتصاد باندې جوړیږي. نور بس دی پردي پرېږدی، راشئ خپل وطن سمسور کړئ. ټپي ټپي هېواد باندې د مینې څادر خور کړئ. نور مه غولېږئ، خیر دی په کلدارو او ډالرو. دا خپل روران نور مه وژنئ د بل چا په خبرو. عادله زه خو دارنګې د خلکو وران هېواد یم. آزاد نه یم، برباده له بربادو نه برباد یم. آزاد نه یم، برباده له بربادو نه برباد یم. یو نظم بل وایم ستاسو ټولو په اجازه چې لاټک نه تر ننګرهار او له خوست نه تر کندهاره، په همدغه ځمکه یاره، له بغلان نه تر مزاره، بیا واخان نیمروز پرانه وزیرستان او له تیرانه، په دې ځای کې چې اوسېږي ډېر پښتون په نوم یادېږي. د تعجب خبره دا ده چې همدلته کربلا ده، تماشې ته زموږ ناسته په والله ټوله دنیا ده. موږ ادم بابا اولاد یو، تش په خوله وایو آزاد یو، په کره د دې نړۍ کې نو بیا موږ ولې برباد یو؟ د ضمیر نظر مړون دی بیخي لار د رانه ورکه، څوک غلام ابن غلام یو. زر راپاڅېږه خټکه، زه په چا پسې روان یم، څوک په ما پسې روان دی، څوک امي پسې دی، څوک ملا پسې روان دی. د زړه حال چاته بیان کړم، یا که مړ درته خپل ځان کړم، پیدا چیرته میرویس خان کړم، څنګه ټول تیت پر کام کړم، ورته وچې دا بیان کړم. اراده ځان کې پیدا کړی، پښتنو نور تبا کېږئ، ښه جذبه ځان کې پیدا کړی. د شملو پښتنو پاڅئ، لیونو پښتنو پاڅئ، د غفلت خوبونه پرېږدئ، ویدو پښتنو پاڅئ. موږ به څو پورې ژړېږو، موږ به څو پورې کړېږو، په دې سوچ مو کله کړی موږ به څو پورې مړه کېږو. دا د یو نارې کار نه دی، دلته شور جوړول غواړي چې یا ښه شو او یا مړه شو، داسې اور لګول غواړي. دا کار څه دی؟ هدایت ښه چې یو ځای پښتانه شي، ما ویل نه به ځورېږي، خو که داسې چېرته وشي خپل ګریوان ترېنه ساتل دي. یو پنجاب ته زور ښودل دي، په ایران ځان پېژندل دي، پښتانه ترېنه ژغورل دي. دا منم چې اوس مظلوم دی، شته په دې کې یو جنون دی. احمدشاه بابا لمسی دی، خو پښتون ګوره پښتون دی، خو پښتون ګوره پښتون دی. ډېره مننه. د شیبه باران مشاعره د هرې جمعې په ورځ 2 بجې وروسته له غرمې ترسره کېږي. د ګډون او معلوماتو لپاره د شمېرې سره اړیکه ونیسئ: 0 شپږ څلوېښت 8 101. پته: احمدشاه بابا مینه د داود خان څلور لارې 12 بلاک، 2 کوڅه، د نابغه افغان خصوصي ښوونځی.